د ولسي جرګې نوې وکیله روبینا جلالي څوک ده؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د مطلب له شریکېدو وړاندې چینل حتما سبسکرایب کړئ. روبینا جلالي په 1982 کال کې په کابل کې په یوې فرهنګي کورنۍ کې زیږېدلې. هغې د سیاسي علومو پوهنځی لوستی. د یادولو وړ ده چې روبینا جلالي د درس ترڅنګ ورزش هم کاوه او نورې ښځې به یې هم ورزش ته تشویقولې او د هغوی سره یې د ورزش په ډګر کې مرسته کوله. هغه لومړنۍ افغانه ورزشکاره ده چې اولمپیک سیالیو ته یې لاره پیدا کړه. هغې په 2004 میلادي کال کې د یونان اولمپیک سیالیو او په 2008 میلادي کال کې د چین نړیوال اولمپیک سیالیو کې ګډون کړی و. هغه د 2015 میلادي کال څخه تر اوسه د افغانستان د اولمپیک د کمیټې د معاونې په توګه دنده لري. هغې د اول ځل لپاره په افغانستان کې د ملي رولینګ فدراسیون جوړ کړ او په 2014 کال کې د نړیوال سازمان سره ثبت کړ. د هغې له برکته نن د هیواد په مختلفو برخو کې ځوانان په ورزش بوخت دي. په ځانګړي ډول ښځو ته یې د ورزش لاره هواره کړې. د همدې فدراسیون له لارې په هیواد کې د ننه او بهر د ځوانانو لپاره سیالۍ برابرې کیږي. د اولمپیک لپاره ځوانان روزل کیږي. روبینا جلالي د ښځو د ژوند ښه کولو په نیت یو د خدمتونو او پرمختګ مؤسسه چې مهنې باستان نومیږي جوړه کړه. دا مؤسسه د دې لپاره رامنځته شوه تر څو د ښځو په لاس جوړ شوي صنایع پرمختګ وکړي او د هغوی په لاس جوړ شوي توکو ته بازار پیدا کړي. او هغه ښځو ته چې د کور سرپرست نه لري او یا اقتصادي مشکلات لري د کار زمینه برابره کړي. هغوی ته د کالیو ګنډلو ماشینونو او نورو وسایلو مرسته ورکول کیږي. هغې په وروستیو کې د ولسمشر غني او د هغه میرمن د پخواني ولسمشر حامد کرزي د کابل ښاروالۍ د مشرانو جرګې او د نورو اشخاصو لخوا ستاینلیکونه ورکړل شوي دي او د هغوی لخوا تشویق شوي تر څو په راتلونکي کې لا هم خپل خدمتونه دوامداره کړي. روبینا جلالي د ولسي جرګې انتخاباتو ته کاندیده وه او د ډیرو رایو په لاسته راوړلو سره یې ولسي جرګې ته لاره پیدا کړه. هغه وایي زه به د خلکو په رایه معامله ونه کړم او د جنګ نه ستړي افغانان چې هغه په داخل د افغانستان کې دي او یا که د هیواد نه د باندې دي د هغوی غږ به تر حکومته رسوم او د بې عدالتۍ په مقابل کې به غږ پورته کوم. هغه وایي چې زه یوازې د کابل د خلکو وکیله نه بلکې د ټول افغانستان وکیله یم او ټول قومونو ته به یو شان خدمت کوم ځکه چې موږ ټول افغانان د یو بل خویندې او ورونه یو او ټول یو شان دردېدلي یو. روبینا وایي چې زموږ لپاره په اوسني وخت کې سوله ډیره ضروري ده او د دې لپاره به ګډ کار کوو. تاسو د روبینا جلالي په هکله څه نظر لرئ؟ ستاسو په نظر هغه به وتوانیږي چې افغانانو ته خدمت وکړي؟ خپل نظر مو راسره په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. په راتلونکي کې د افغانستان د مشهورو څیرو په هکله تاسو ته ویډیوګانې وړاندې کوو. د هغوی د کتلو لپاره چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.